Just look at the view from here. This is one of my favorite places in Abbottabad. Wallahi, this is so beautiful. ډېر زیاته خاموشي دلته. زه کله هم راسم کنه یا مطلب نو انسان دا موډ آف یا خوا دیخوا. اس کله موډ خم همي او وخت را سره نو راسم دلته کینم. دا چې ماته همیشه د کابل یاد راولي. کله هم چې زه دلته راسم نو بالکل کابل هم دا رقم نه دی غرونو منځ کې. ما وخت کابل کې دومره نه ده تیر کړی. خو اکسو کې مې ډېر زیات کتلی ده چې کله هم دلته راسم نو همیشه ماته دا جیسې د کابل یاد راولي. خپل وطن ګل وطن. او دوی دواړه سیده د عبدالباسط او د عبدالهادي سلام وکړئ یو ورته. السلام علیکم. شاباش. دوی سیده پیپر یې روانې دي. پیپر سیزن شروع شوی ده او څنګه اوسو پیپر دی؟ فل نظریه کې مې فهم راغلی دی، نن اسلامیات کې مې دواړو کې فل راغلی دا ماشاءالله ماشاءالله. اوس له خیره سره موږ به ځو چېرته هایکنګ ته انشاءالله. پلین خو هم جوړ کړی ده نو اوس به ګورو. داسې ده که نه دا مین روډ موږ پرېښوده صحیح سو او اوس د موږ سفر دې طرف ته شروع سو. اوس دا اصل کې هایکنګ کوم ټریکس ده او اوس شروع سو ځکه چې دا ټوله بره ده غونډۍ ده که نه نو اوس په پته لګېږي. څه کم 3 کیلومتره واک اوس دی موږ او داسې دي ستړی شو بریک یې غوښته لږ دا پاتې موږ تقریبا دوه پاتې تقریبا 600 متره 600 متر لاره به پاتې بیا موږ هلته لاړ شو یو وړکی بانډار به وکړو کنداریانو خبره. دې خواته ډېر دا هم ډېره ښایسته ویو ده او اوهو دا خو بیخي کیمره یې نشي کیپچر کولی څومره رښتیا کې څومره ښایسته ښکاري صحیح ده. او دغه غر چې ده که نه بالکل په دې چې کې سنسیټ کېږي دومره خوندور. خو اوس خو د غرمې 1 بجه دي تقریبا 1:30 اوس خو وخت نشته. About to end this trip here. ډېر زیات خوند دی ما ته خو personally ډېر زیات خوند راکړه او these are my hobbies that I like to do when I have time. خیر په دې ځوانانو نه پوښتنه وکړو چې دوی ته خوند ورکړي یا ورنه کړه یا دوی څه رقم ایکسپیرینس وه. عبدالباسط نه به یې شروع کړه. عبدالباسط خوند یې وکړه که نه؟ لږ واستلی و نو خوند یې کړی. لږ ته لا نه یې ستړی سوی او ته څه وایې یعنې موږ باید هفته کې وپېره یا 2 هفتو کې وپېره دا رقم پروګرام کوو خوند به کوي ډېر خوند به کوي که نه یعنې ورزش ښه شی ده ایګزیکټلي. او عبدالهادي ته څه ویل غواړې دې خلکو ته؟ بس ته نور ستړی سوې؟ ستړی خو نه یم خو زړه مې کوي چې پاس لاړ شم خو بس ته شپه بسي. او څه ویل غواړې د هایک چې یو که نه دې خوند درکړه که نه د وړوکی ټرپ چې و دې موږ څومره خوند یې درکړه؟ ډېر خوند یې وکړه. خدای پاماني ورته وکړه نور بلاګ ختمه وته او نور بس ته موږ هم بلاګ دلته ختموو. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.
مخکې دې چې ویلې هغه مرته وایه. This guy said we love you. Bye. یو لاست پیغام چې دې ته انتظار مه کوئ چې یار ما سره ډېرې پیسې راسي بیا به زه خپل ژوند انجوی کوم یا ما سره سیده ورجانه ګاډی راسي یا بایک راسي یا فلانه شی راسي بیا به زه خپل لایف انجوی کوم. نه وړکي مومنټس نه داسې دا خوند واخلئ. والله دا انسان سوچ کوي چې ما ګیټ اپ او دا شی نه ده که نه دا کرتۍ ما تقریبا 100 پلاکس یې اغوستې او څومره وخت نه استعمالوم. دې کې څه د شرم خبره نه ده او نه داسې خبر داسې یعنی انسان په دې باندې وشرمېږي. پوه شولې دا لباس او دا شوز الحمدلله پښتانه خلک یو ساده لباس هم ده. خبره ما دې پورې کوله چې فوکس آن یور سیلف rather than judging others. پوه شولې جسټ چې دې په مایند کې دي پازیټیو ګولز انشاءالله ورک پې کوه او خدای به انشاءالله درته کومه کوي چې یو به در سره